وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق او داغه په رحم او کرم سره د مؤمن بنده صفات او خویونه بیانیدو، هغه چې الله او د الله پیغمبر ذکر کړي دي یا په هغې باندې تیزی ورکړې ده چې دا صفات په ځان کې راولي. او مؤمن دینداره بنده د الله هغه کوشش همیشه کوي چې ځان کې هغه صفات راولي کوم چې الله ښوولي دي او یا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ښوولي دي. په هغه سلسله کې مونږ لس خویونه او صفات د مؤمن ذکر کړي. اخرنۍ خبره دا بیان شوې وه چې د مؤمن یو خوی دا دی چې د مرګ لره ډېر یادوي او د دغه مرګ د یادولو د لاسه د ده زړه نرمي، او چې زړه څومره نرمي نو دومره یو انسان دینداری او الله ته نږدې کیږي او د الله د نافرمانۍ نه لرې کیږي. یو لسم صفت د مؤمنانو، او زه چې را کوم مؤمنان یادوم نو د هغه مؤمنان دي چې دا دینداره خلک دي الله ته نږدې. یو سړی دا ویلی چې موږ ټول مسلمانان نو ما کې خو دا خوی نشتی. زه د دینداره مؤمن خبره کوم چې الله ته نږدې، هغوی کې دا صفات. یو لسم صفت په دغه مؤمنانو کې هغه دی چې دوی د نیکیانو او په نیکو کارونو کولو کې تادي کوي. دوی سبا بل سبا واله نه، المسارعه فی الخیرات، د خیر په کارونو کې تادي کول او د خیر په کارونو کې د یو بل سره مقابله کول او د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېده. دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن صفت دی. هر هغه مسلمان چې هغه د هغه څه مطابق ژوند تیری کوم څه چې الله بیان کړي او د الله پیغمبر بیان کړي، د ده په ژوند کې به لازم ته دا خبره اینی چې دی به په نیکي کولو کې تادي کوي. او څنګه به یو سړی په نیکي کولو کې تادي نه کوي او ده ته الله ویلی چې تادي وکړه. او دویمه، څنګه به یو سړی په نیکو اعمالو کولو کې تادي نه کوي او د ده د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي او د ده د حالاتو هېڅ پته نه لګي. دا سبا بل سبا چې کېږي نو سبا به وکړم او بل سبا به وکړم او هلته به وکړم او دلته به وکړم، دا د دیندارو خلکو صفت نه دی. نیک عمل په دغه وخت یې کوه، په دغه ټیم یې کوه. په دې کې دا نه کېږي چې سبا به وکړم بل سبا به وکړم. لکه څنګه چې دنیا والا دنیا بل وخت نه پرېږدي، دنیا والا دنیا بل وخت نه پرېږدي. وایي دا مسله په دې ټیم حل کول غواړي، بیا راته وروسته مسلې ډېرېږي. نو دنیا والا دنیا بل ټیم ته نه پرېږدي. دغه شان دین والا دینداري دا نه وروستو کوي، بل وخت یې نه اړوي. او نه په دې کې دا قصې کوي چې سبا بل سبا به وکړو. نو خبره ما دا کوله چې یو خو د ژوند پته نه لګي، بل الله موږ ته ویلي چې داسې کوئ. لږ ګوره ګیر چاپېره چې تاسو وګورئ نو اکثر خلک هغه دي چې هغه په دنیا کې ډوب تلي دي او جوړ شوي دي په هغې کې. نو ښه یو ګس طرف ته او هر طرف ته چې وګورې دغه مقابلې روانې دي. ستا تنخواه دومره ده، زما هغه به د هغې نه زیات وي، ته دومره جوړی زه د هغې نه ډېرې جوړو. ستا یو چت کور دی زه 2 چته جوړوم، ستا 10 کمرې دی زه 15 کمرې جوړو، تا سره موټر دی زه به د هغې نه ښه ګاډی علم، تا سره سیکل دی زه به موټر علم. او دا مقابلې روانې هر طرف ته، خصوصا په پښتنو کې، پښتنو معاشره کې دا یو ډېره غټه قصه ده. بلکې ما بل ورځ دې ملګرو ته دا وي چې
زمونږ دا خلک چې کین دوی بل باس نه کوي، خصوصا دا دلته چې دی او که هلته دي ملک کې هغه هم دغه قیسې کوي، هغه دا وکړو د دا چل وکړو د داسې چل وکړو د دغه چل وکړو. نو بیا مې هغوی ته یو قصه بیان کړه. قصه مې دا بیان کړه چې یو وخت به زه مخکینۍ خبره ده زما عمر کم و په هغه وخت کې زه به اکثر زمونږ خپلوانو دلته دیره کې اوسېدو کلیوالو دیره زه به د هغوی خواله تلم راتلمه ډېر، نو هغوی سره مې وخت پاس کوو. نو هلته به دننه کمې خبرې چې روانې وي هغه به ما اورېدې، یعنې چا دا چل وکړو، هغه کور جوړ کړو، هغه ځمکه واخېسته، هغه دا چل وکړو، هغه داسې چل وکړو، هغه دغه وکړو. هره خبره چې سړی اوري په سړي باندې اثر کوي. نو بیا کور ته چې برالم زموږ والد صاحب د الله وبخښي نو هغه سره مې بحث شروع کړو چې ګوره دا پلانې کار کول غواړي، دا کول غواړي، دغه کول. هغه ما ته ته بېغمه شه، ته خپل سبقونه وایه، تا ته چا څه ویلي چې دا کار وکړه او دغه وکړه، ما نه دا کار او بیا ما ته پته ولګي چې دا دغه ځای کې ټوله جاښه خرابېږي. ځکه ته هلته کښېنه هلته دغه یو باس روان دی، هغه دا چل وکړو، د دا چل وکړو، د داسې وکړو، د دومره وکړو، ما دومره جمع کړو. چې کوم په دې قصه کې نه دی هغه پکې هم راولګي چې یاره دا خو دا ټوله دنیا که زما نه مخکې لاړه او زه شاته پاتې شوی یم، دا خو دنیا دوی ټوله یو نړۍ کړه او یې خوړه او زه پاتې شو. ما دې ته سوچ لاړ چې دا خبره د ماحول نه ورانېږي چې کله خواوشا کې ماحول ټول د مقابلې ماحولي، نو بیا سړی په خپل هم په هغې کې ورپرېوځي. لکه اوس یو سړی د ښه ښایسته جونې تېرېږي، 2-3 کمرې کور یې دی او 2-3 ټیمه روټۍ ورته میلاوېږي، ښه په حیا او په عزت دی په دې اکتفا نه کوي، ځکه چې دته ماحول داسې جوړ شوی دی چې دا دته هېڅ هم نه ښکاري. او ماحول داسې جوړ دی چې د دین په باره کې څوک خبره نه کوي. لکه دا بس زموږ په محفلونو مجالسو کې نه کېږي چې یاره د پلانې په دیندارۍ کې ډېر مخکې تللی دی، هغه الله ته به ډېر نږدې او دغه سړی ګوره ګناهګار دی، دا کول نه و په کار وله او دا قسمه خبرې نه کېږي. نو ځکه زموږ ذهن هغه طرف ته نه ځي چې موږ په دین کې مقابله وکړو. زموږ ذهن همیشه دغه طرف ته ځي چې موږ په دنیا کې مقابله وکړو. زه تا نه مخکې شو. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، چې څوک د سره په دنیا کې مقابله کوي، د دنیا رواله او ګزارې کوه، د دنیا رواله او ګزارې کوه او دا ورته ووایه چې زه الله پیدا کړی دی دپاره نه یم چې زه په دې کې مقابلې وکړم. زه الله پیدا کړی خپلې بندګۍ دپاره یم. مؤمنان وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. الله وایي مؤمنان خو د دین په کارونو کې د یو بل نه مخکې کېږي. د دنیا الله ما سره لوز کړی دی، الله ما سره لوز کړی، زه به تا د رزق در کوم، محنت کوشش به زه کوم، خپې لاس به وهم، زما چې څه په نصیب کې ماته میلاوي. څه ضرورت دی چې زه مقابلې کوم او څه ضرورت دی چې ته زما نه مخکې کېږي او زه تا نه مخکې کېږم. او څو ورځې ژوند دی، هغه څه چې زموږ په نصیب کې دی هغه به الله موږ له راکوي. ته لږ محنت کوه، لږ کوشش کوه، خو دومره چې مقابلو ته خبره ورسي او دقه یو باس رواني. که نه زما دا خبرې غلطې دي. دا مسافر چې کینې دا باسونه کوي که نه کوي؟ مسافر خو پرېږده چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي، دا واوره چې کلي ته په چوټۍ لاړ شي او د کور نه راوځي دا باس روان. دا وګوره ده په سعودي عرب کې 15 کاله کار وکړو، د 2 چته بلډینګ ودرو. تاسې کړي دي؟ تا 20 کاله تېر کړي، تاسې کړي دي؟ لکه دا ټول خلک یو شان خو نه دي، دا رزق خو الله تقسیم کړی، دا سره زور خبره ده. محنت خو هغه هم کوي، غریب لګیا دی خپل کار کوي، خو چې په نصیب کې نشي ته اوس دته په زور دا وایي چې دا 15 کاله یې تېر کړي، د ځان له بلډینګ جوړ کړو. او دا وګوره د 10 کاله تېر کړي، نن دی په دې باندې دا ګډ تجارت دی. هلته هم دا خبرې ټولې روانې دي. مشران دې هم په دې تیزوي. زموږ د ماحول ته وګوره، یعنې مشران هم تا ته دا غیرت په دې کې راته کې وګوره پلاني ته وګوره بې غیرته هغه بل پلاني ته او هغه بل ته او هغه بل ته او تا کې غیرت نه راځي. په دقه کې سړی رالوی شي رالوی شي رالوی شي. ستا څه خیال دی چې دی بوډا شي دنه به دا خو یوځي؟ څه چل به وشي چې بوډا شي؟ څه چل به وشي؟ نور به هم زیات شي. بوډاګانو سره چې کېناستې د هغوی خو د ځمکې نه علاوه بله خبره نشته، الا من رحمه ربي. ګناه ورته نشته ځکه چې هغه داسې ماحول کې رالوی شوی دی چې هلته یو خبره کېږي بس. که چېرته زموږ ماحول داسې وی چېرته د دیندارۍ بحث کېږي، په دین کې د یو بل نه مخکې کېده غواړي. قرآن زه یادوم، زه کوشش کوم چې دا پلاني نه مخکې شم، دا نه مخکې. نن یو ملګري ما ته د پاکستان نه د یو ملګري ویډیو راولېږله، ابسې تللی کور ته ملاقات له. نو بیا د هغه نه تپوس کوو چې لکه تا څنګه ماشاءالله ګیره دې پرېښوده، والله نیغې لارې ته راواړولې، قرآن او حدیث باندې عمل.
نو هغه دا وایي چې زه ورته یاد کړم چې یعنې 2014 کال که څه وي د هغه وخت نه ما د بیانونه اورېدو او الله په ما رحم وکړو نو د هغې نه بعد بیا ما قرآن یادول شروع کړو چې موږ خو ډېر شاته پاتې شوي یو دا قرآن یادول غواړي دا دین زده کول غواړي نو قرآن مې یادول شروع کړو اوس ما ته وي 4 سپارې پاتې دي 6 سپارې مې یادې کړي دي او 2 میاشتې بعد که 3 میاشتې وي 3 میاشتې یا 2 میاشتې بعد زما دستاربندي ده ما قرآن یاد کړو ښه څنګه یادې سهار منځه نه بعد 1 ګنټه دا زه د استاد سره لازم تېروم د هغې نه بعد بیا خپل کار لازم دی ونه وي چې کار مې پرېښودی لکه دې بعضو ته چې ووایي چې دینداري کوه نو دنیا سره به څه کوم نو تا ته چا ویلي چې دنیا پرېږده او تا ته چا ویلي چې مزدوري پرېږده موږ تاسو په مزدورۍ نه منع کوو ښه پکې ورجه ورننه وځه خو دومره وخت ورکه چې له دینداري پکې کوه نو هغه دا وایي چې زه ګنټه سهار منځه نه بعد دا لازم زه استاذ مې نیولی د هغه سره قرآن یادوم د هغه وخت نه د اوسه پورې او اوس ورته 3 سپارې پاتې دي او قرآن به یاد کړي که چېرته زموږ دا ماحول داسې وی لکه څنګه چې دې ورور دا سوچ و چې یاره دا خو موږ ډېر شاته پاتې شوي د قرآن یادول غواړي نو څومره موږ مخکې تللی ښه د ده سره که خوا او شا کې بل څوک و د هغه دا سوچ وي هغه به هم دا چل شروع کړی لکه چې هغه هم کوشش کوو چې د ده نه مخکې لاړ شي که نه یو عالم چې ناسي مثال کې بیان کوي یا یو ملګری بیان کوي او داسې معلومات ډېري دیندار مسلمان دی پس کېږي ده ته چې یا الله داسې علم ما سره وی او یا الله داسې پوهه ما سره وي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي حسد نه دی جایز مګر په 2 کارونو کې حسد چې هغې ته غبطه وایي د دې ګنجایش په 2 کارونو کې دی حسد حالانکه حسد حرام دی صرف په 2 کارونو کې یو هغه سړی چې الله ورله علم ورکړی او دی دا ارمان کوي چې دقه شان علم ما سره وي یا بل روایت کې راځي چې د قرآن تلاوت کې قرآن ورته یاد دی او ډېر ښایسته انداز کې کوي او سړی ارمان کوي چې داسې ما ته یاد وي او ما هم دقه شان کولی او دویم هغه سړی چې الله ورله مال ډېر ورکړی او دی د الله په لارو کې لګوي او ته ورسره غیبته وکړې په دې پسخېږي ورته چې یاره داسې ما سره وی ما به هم لګولی الله په لار کې موږ خو دې ته نه پسخېږو موږ خو لینډ کروزر ته پسخېږو منګه بنگلې ته پسخېږو منګه 3,000 ریاله تنخوا ته پسخېږو منګه ډېرو ودونو ته پسخېږو منګه بس دغه کیسې دي زموږ نور څه دي موږ د ځمکې ټوټې ته پسخېږو چې ځمکه هم ډېره شوه نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا امر موږ ته الله کړی دی چې تاسو تادي کوئ په نیکیانو کې او د یو بل نه مخکې کېږئ سورة آل عمران کې الله وایي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله وسارعوا يوبل نمخكي شيء تاديو كي ده ستربته ده الله ده بخاني تربته او آغا جنت تا چی دا غی پلنواله یوازی ده زمکه و ده اسمانونو ده پلنوالی باندازه ده تادیو کی بل ذکر اللهوی سورة الحدید کی دلتوی وسارعو یعنی یو بل نمخ کی شی بل کسی دی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض مسابقة سابقوا یعنی یو بل سره مقابله وکړي د یو بل نه مخکې شي د الله د بخښنې طرف ته او د جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی یوازې د ځمکې او د اسمان د پلنوالي په اندازه دی نو ټولو مؤمنانو ته دا وایو چې د نیکیانو طرف ته تادي وکړئ د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې شي او دې دنیا له ترجیح مه ورکوئ په آخرت باندې د دنیا وقتي طور ده او آخرت همیشه دی نو داسې نه چې فانی دنیا غوره کوي په هغه آخرت باندې چې هغه همیشه پاتې دی او ځکه شاعر وایي اوس ناشنا شاعري کړې ده لا ترکنن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها مکه کېږه د دې دنیا طرف ته دې کې شک نشتی چې دا مرګ به ما هم ختموي او دا دنیا به هم ختموي واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن بانيها
او د دې کور دپاره محنت او کوشش وکړه جنت یادوي چې رضوان د هغې خزانچي دی دا په ملایکو کې یو ملک دی چې دی د جنت خزانچي دی او د ده نوم رضوان دی والجار احمد هلته ګاونډي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی والرحمن بانیها او دغه جنت رحمان په خپله جوړ کړی دی قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها بنگلې د دغه جنت چې دی هغه د سرو زرو نه جوړې شوي دي د خاورو نه د مسکو خوشبو راځي او واښه چې په دې جنت کې کم دي هغه د زعفرانو دي ځکه بیا وایي هغه اوږده شاعري ده خو اخره کې دا وایي من یشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها څوک به ځان له په فردوس کې یو کور جوړ کړي چې یو څو رکاته مونځ په تیارو کې وکړي او الله ته ولاړ لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها دا ډیره جوهره خبره ده نشتی د یو انسان دپاره کور چې د مرګ نه بعد پکې اوسیږي مګر هغه کور چې د مرګ نه مخکې د ځان دپاره جوړو د مرګ نه مخکې موږ کوم کور جوړو دغه بل کور ته هم ذهن تللی ټوټۍ چې د اخیستې ده هغه نه یادوي دا نه یادوي مرګ نه بعد تا به دې کې څوک پرېږدیم نه څوک دې پرېږدیم نه په دغه کور کې ته چې ورته دومره منډې وهي اصل کور یادوي اصل هغه بنیادي ما ورته چې به ورته واپس کېږو وایي نشتی د یو کس دپاره کور چې اوسیږي پکې د مرګ نه بعد مګر هغه کور چې د مرګ نه مخکې ځان له جوړو اوس ستا مرضي ده چې ته د مرګ نه مخکې ځان له څنګه کور جوړوې دا ستا خپله مرضي لکه دنیا په کور کې تا کوشش شروع کړی او یو شی پکې ولګوه بل ولګوه قیمتي بلکې بعض پکې د مسافرو کې بعض تیښه پکې کېږي مو دلته د کباړو هم راجمع کېږي وله دا د کچرو دا ډرامان نه دي کله دې په خوا کې ورته یو شی بلو شي دا هم زه بیلټۍ ته اچولی لیږي خو چې هلته کور برابري که د ډرام نه مې شی راواغستو که د ارضي نه مې راواغستو خو شی برابرول غواړي بس که چېرته دغه شان سوچ موږ د دغه کور کولی کوم چې د مرګ نه بعد به پکې موږ ته اوسېږو او هغې له ځو نو موږ به څنګه دغه کور تیار کړی موږ سره دغه احساس نشته نو رب العالمین موږ ته په خپله دا ویلي چې تاسو تادي وکئ په څه کې په نیکیانو کې او ځکه الله وایي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات الله وایي د خیر په کارونو کې د یو بل نه مخکې شي الله د مؤمنانو شان ذکر کړی دی په سورة المؤمنون کې واوره د مؤمنانو شان څه دی اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون الله وایي دا مؤمنان هغه دي چې دوی د خیر په کارونو کې د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوي دوی د خیر په کارونو کې د یو بل سره مقابلې کوي تادي کوي چېرې د خیر دا کار مې وکړي ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی بادروا بالاعمال فتنا دا نیک اعمال د فتنو د راتلو نه مخکې وکړه او مخکې وکړئ داسې فتنې که قطع اللیل المظلم داسې فتنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي را روانې دي لکه د شپې دا تکې تورې تیارې نه وي دقه شان تورې فتنې را روانې دي او ډېرې فتنې موږ لیدلي دي ډېرې فتنې موږ لیدلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپل وخت کې دا خبره کړې ده او صحابه کرامو ته وایي را روانې دي فتنې موږ لیدلي دي هغه تورې فتنې هغه د مال په صورت کې فتنه ده که هغه د ښځې په صورت کې ده که د شهوت په صورت کې ده که د شبهاتو او که د هر قسمه موږ لیدلي دي هغه فتنې راغلي دي ډېرې پکې ګډوډ کړي دي بې شماره خلک یې پکې تباه و برباد کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې فتنې را روانې دي یصبح الرجل مؤمنا ویمسي کافرا او یمسي مؤمنا ویصبح کافرا یو سړی به سحر مسلماني د شپې به کافري او د شپې به مسلماني او سحر له به کافري یبیع دینه بعرض من الدنیا ولې ځکه چې دی به د خپل دین خرڅوي د دنیا په یو څو پیسو باندې دنیا به دومره زوروره شي په دې خلکو باندې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فتنو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړه زموږ په دې معاشره کې چې ګیر چاپېره نظر وچلو نو ډېر داسې ښه خلک پکې شتي
او پاکو زړونو والا پکې شتي چې هغوی د نیک عمل سره محبت ډېري او دی ارمان هم دی چې موږ څه وکړې نیک عمل وکړه خو افسوس دا دی چې دی صرف ارمان دی دی صرف څه دی ارمان دی یعنې زموږ معاشره کې شتي خیر والا خلک خو صرف خبره ارمان کې ده بیماری په دوی کې د تصویف د عربۍ کې د تصویف وایي تصویف څه ته وایي یعنې سبا بل سبا به یې وکړه دین څه تښتي څه تښتي دین وایي دین تښتي خو نو خو سبا به یې وکړو که نه د سبا نه به زه توبه م وباسم یو نوی ژوند شروع کوم یاره دې پیر بس نور ختم سبا بیا وی بل سبا بیا یادوي بیا به سبا توبه وباسم او سبا نه به زه مونځ کوم او سبا نه به زه روجې هم نفلې نیسم او زه به د الله دپاره دا کوم او زه به مال لګوم او زه به ګیره پرېږدم او زه به علم زده کوم او زه به دا کوم او زه به دا کوم څه ناشنا دي دا انسانان چې د نیکیانو په کارونو کې سبا بل سبا کوي او دنیا کې راته نه کوي هسې یو سړي ته ووایه وایي کار له ځو داسې به پکې څوک پیدا کړي تا ته وایي چې مړه سبا به وځو چېرته یو نیم دانه به پیدا کړي نو هغه به هم چېرته څه مشکل یا خو به یي ورسره ښه ډېره او یا به دی چې بیمار به او یا به له عادت نه دی قصې ته به نوی نوی راوتې نور مړی کا خو دی دا نه پرېږدي دی لازم ځان رسوي څه ته ځان رسوي هغه کار ته او چې کله د دین خبره راشي نو دی بیا څه وایي سبا به وکړم او بل سبا به وکړم سبا به وکړم او بل سبا به وکړم دا مرض عام شوی دی لکه ته به د یو سړي سره ناستې دی وایي یاره وایي چې سړی داسې کار وکړي که نه چې یو داسې چل وکړي او داسې وکړي او داسې وکړي او داسې وکړي ها صحیح دی دا خو سړی وایي چې داسې وکړي نو کوو به یې کله بیا ګورو بیا سبا به یې شروع کړو بل سبا به یې شروع او ما تاسو ته دا خبره یو درس کې ذکر کړې مو چې دا لنډه قصه ده په قصو کې یو سړي وي چې سبا به توبه وباسم سبا مړو سبا به توبه وباسم سبا مړو ته نشي کولی تا سره دا قصه که نه تا سره نه راځي دا قصه سبا خو له ما لرې ووې سبا به توبه وباسم او لږ ساعت بعد مړو سبا به مونځ اودس کوم سبا مړو سبا به علم زده کوم شروع کوم سبا مړو سبا به د الله په لار کې مال لګوم او نور به دا کوم او دغه کوم او سبا مړو هر څه پاتې شو د دې دپاره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته دا وایي چې دا اعمال دا د فتنو د راتلو نه مخکې وکړه ځکه چې دا فتنې به تا مصروفه کړي داسې هم کیدی شي چې مالدار او سبا سې غریب نن روغې سبا بیمارې نن ځوانې سبا به بوډای نن د سره وخت شتي سبا به مصروف او نن ژوندی سبا به مړی امام ترمذي حدیث راوړی دی دې ته غوږ کښېږده بادروا بالاعمال سبعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د 7 خبرو نه مخکې نیک اعمال وکړئ چې څومره یې کولی شئ ویې کړئ هل تنتظرون الا فقرا منسیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګورئ تاسو دې ته ناست یئ چې داسې غریبي د باندې راشي چې د هر څه د نه یېر کړي بیا به نیکیانې شروع کوئ کله په انسان باندې داسې غریبي راشي چې دا دینداري او د هر څه ته یېر کړي ګوره وایي تاسو ډډه دې ته لګولې ده چې دغه غریبي به راځي بیا به دینداري شروع کوم او غینا مطغیه که نه دې ته پراته یي چې الله به مې داسې مالداره کړي چې به هغې کې به سرکشه شم اکثر داسې کېږي چې دا ډېر مالداره سړی ښه بېدینه شي غریبۍ کې ښایي خو چې مالداره شي ګډوډ شي تاسو ګوره دې ته ډډه لګولې ده چې یاره دا به موږ مالداره کېږو بیا به سرکشي به موږ کې راځي نو بیا به دینداري کوو او مرضا مفسده پیغمبر صلی الله علیه وسلم درېیمه خبره ذکر کړې ده وي تاسو ګورئ بیمارۍ ته پراته یې ډډم لګولې ده که هغه بیماري چې دا بدن دله ټول ګډوډ کړي او خراب دي کړي او د کټ دي کړي او پرېږدي بس او بیا د خوځېدو نه یې ته به هله بیا نیک عمل کې او هرما مفنده که نه په انتظار یې د هغه بوډاوالي چې د سړي دماغ پکې خراب شي دې ته به کوم ډېر پراته دي مونځ به هله کوو دینداري به هله کوو چې کله بوډا شي او داسې بوډای شي چې دماغ یې ګډوډ شي په کور کې ته ماشومانان ښځه او بچي نوسي ټول دې تنګ شي دی هله بیا جومات ته راوځي هله بیا دې دینداري کوي دې ته په انتظار ناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم
او موتا مجهزا کنه اچانک مرګ ته انتظار دی چې ناسا په مرګ به راځي بیا به دینداري شروع کو. ډېره ناشنا خبره کړې. تاسو ګورئ مرګ ته په انتظار ناسې پیغمبر وایي چې اچانک مرګ به راځي او زه بیا د هغې نه به دینداري شروع کوم. او دا په ښکلي موقع باندې مناسب خبره ده چې ذکر یې کړو. دا نن مازدیګر زه خبر شوم د درس یو ملګري نه چې د درسونو له مراتو چې هغه وفات شوی او سبحان الله داسې خوږ او دینداره ملګری چې زما په دې نظر باندې به هسې ډېر خوږ لګېدو. اکثر به یې درس بعد د دې کوره پورې ما سره تو او د هغه وخت نه بس په دې خبر سره مې په دې معده باندې درد لاګه ځکه چې ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم د هغه په کور کې ناست یم چې زموږ محبت د ملګرو سره او د مؤمنانو سره صرف د دیندارۍ په بنیاد دی. که چا سره پیسې دي خپل جیب ته دې ورواچئ، که څوک ښایسته دی هغه ته دې مبارک شي، که څوک د قام نه زورور دی هغه ته دې مبارک شي، که څوک پروفیسر دی ډاکټر دی انجینیر دی هغه ته دې مبارک وي، او که څوک هم خپل دی چې د الله سره نه لګي والله که هم د هغه سره طبیعت لګي. دا ټوله رابطه او رشته او ملګرتیا دا ټوله دین په بنیاد. بیا چې دین یې زده کوي د هغو سره محبت بیا د عامو نه زیاتي. وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وصیت کړی و چې ستاسو خواته به د دین زده کوونکي راځي، شاګردان به راځي، نو د هغوی به ډېر قدر کوئ. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو چې تاسو نه به دا خلک دین زده کوي، ستاسو خواته به خلک راځي، دا به ستاسو شاګردان دوی به د دین زده کوي، د دین زده کوونکي به وي، نو د هغو به ډېر قدر کوئ. نو کوم ملګری چې د علم په مجالسو کې کښېني د ده موږ ډېر زیات قدر کوو او ډېر راباندې ګران. دغه خوږ ملګری، دغه قیمتي ملګری یو څو ورځې مخکې درس کوو نن نشته، دنیا کې نشته. که چېرته دې مړو خبرې کولی وای ما وله تاسو به ویلی وای چې ته دوی ته ووایې چې د دې څه قیمت دی د دې دیندارۍ او د دې دین د زده کولو او د علم د مجالسو. اوس هم د هغه صورت هغه درس کې ناسته او په لاره باندې ما سره تګ دا ټولې خبرې ذهن کې دي چې دا نه وځي. نه زموږ سره د نسب رشته وه نه د قوم رشته وه، صرف دغه و چې پښتنو او زم پښتنې او ملک هم یو بس. اصل بنیادي رشته هغه د دین وه چې د دین په مجالسو کې موږ سره کېناستو ډېر په توجه سره او ډېر په مینه محبت. اواز زمونږ بوغ شي دې ملګرو ته موږ دقه وایو چې ګورې دا موقع کېدی شي بیا نه وي، نو دا بس دا خبره داسې هسې معمولي غونته کې واوړي، موقع به څه نه وي، سبا به بیا راشو که نه څه ګرانه خو نه ده. ته وسوې سبا خو راځي زه به میاشت بعد بیا راځم، زه میاشت بعد شروع کوم او ښه صحیح شروع کوم. بس ته چې موږ نصیحت وکړو چې یاره نه بس اراده مې ده د راروانې میاشتې نه او د راروانې هفتې نه. اوس پیغمبر و چې تاسو دې مرګ ته په انتظار یئ چې اچانک مرګ به راځي، بیا به دینداري شروع کړي، بیا به ته دین له زور ورکړي، نو بیا خو څه کولی نه شي. لکه څنګه چې زموږ د غرور دغه ملګری د دنیا نه لاړ، رب العالمین دې د رحم او کرم معامله د هغه سره وکړي او موږ یا الله ګواهي ورکوو د دې خبرې چې ستا دا بنده به زموږ سره په دې مجلس کې کېناستو، ستا قرآن او ستا د پیغمبر حدیثونه به یې زده کول، یا الله د دې د برکت یې وبخي او الله دې د قبر په امتحان کې او په سوال او جواب کې کامیاب کړي او الله سبحانه وتعالی یو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الدجال فشر غائب ينتظر. که نه تاسو دجال ته پراته یئ چې دجال به راوځېږي بیا به موږ نیکو اعمالو له زور ورکوو، نو پیغمبر وایي دا خو تاسو بیا د شر په انتظار کې پراته یئ چې شر به راښکاره کېږي. دجال خو شر دی، شر به راښکاره کېږي، بیا به زه دینداري شروع کوو. او الساعه فالساعة ادهى وامر. که نه قیامت ته هم ډډه لګولې ده چې قیامت راشي نو بیا به دینداري شروع کوو. یعنې د دې بعضو د دې ناستې پاستې نه خو داسې ښکاري لکه دی چې څه ته په انتظار ناست یې، قیامت ته په انتظار ناست دی یا مرګ ته پروت دی چې مرګ راشي بیا به دینداري شروع کړي او قیامت راشي بیا به دا کار کوي.
نو قیامت خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر تریخ دی او قیامت خو ډېره خطرناکه خبره ده. هلته خو حساب کتاب دی، هلته خو عمل نشتی. دا چا ویلی دی او دا قمقل د دې ذهن ته چا دا خبره اچولې ده چې په آخرت کې به عمل کي؟ آخرت خو د حساب کتاب ځای دی، د عمل میدان خو دنیا دی. خو تا خو د میدان د عمل هغه دې ګرځولی او میدان د دنیا صرف رزق دې پکې ګټو. رزق ته موږ ټول محتاج یو، خو دومره څومره چې ضرورت لري ځان پسې لیونی کول نه دي پکار. چې سړی ځان لیونی کي، د سحر پکې پته نه لګي، د ماښام پکې پته نه لګي، د غم پکې پته نه لګي، د ښادۍ پکې پته نه لګي، د صحت پکې پته نه لګي، د بچي پکې پته نه لګي، د ښځې پکې پته نه لګي، او څه کې زه پیسې ګټم. ښه نو بیا د هغې نه بعد بیا څه اووه دې ګټلې او ښه ډېرې دې وګټلې او مړ شوې، پرېږدې ښه دې بچو ته. او ځکه یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ذکر کړې ده، ګوره دې ته غوږ کېږدې ښه. د امام بخاري امام مسلم راوړی. یو سړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی وي یا رسول الله ای صدقة اعظم اجرا، ای د الله پیغمبره په دې صدقو کې ډېر اجر والا صدقه کومه یو ده؟ یعنې اجر خو په هره صدقه میلوي، خو دا ډېر اجر والا کومه یو ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زه درته بیانوم، خو ستا دې قسمي دا به بیا خلکو ته بیانې. ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. هغه صدقه د ټولو نه غوره ده چې بدن دې روغي او یریږي د غریبۍ نه او د ژوند امید دي. په دې درې قسمه خبرې چې د پکې او ته صدقه کې د ټولو نه بهترین صدقه ده. وجه دا ده چې بدن دې روغي، ځکه کله چې سړی بیمار شي نو دی مرګ ورته مخې ته شي چې یاره هسې مرمه، نو دا مال د چا په لار کې ولګوه؟ د الله په لار کې. خو دلته دا سړی روغ دی، روغ دی، نو دا خبره یې ذهن کې نشته چې زه مرمه، او دی بیا هم لګوي د الله په لار کې، خو اوچته صدقه ده. دویم یریږي د غریبۍ نه، یریږي د غریبۍ نه، ځکه د غریبۍ نه که نه یریږي نو بیا خو دې لګیا خو څه خبره نه ده. خو چې یره د غریبۍ یي، یره دا یي چې یره مال به داسې شي او بچي دي او ښځه ده او د دې هر څه باوجود ستا ذمهواریانې ستا په اوږو دي ښه ډېرې، او ته بیا هم د الله په لار کې مال لګې، دا بهترین صدقه ده، ځکه چې ته د غریبۍ نه یېرېږي. دریم ژوند امید دي دی، لکه یو سړی دی په سره ځوانۍ کې د الله په لار کې مال لګي، او یو هغه بوډا دی چې 80 کاله عمر یې د الله په لار کې مال لګي. فرق دی دې دواړو کې، ځکه چې 80 کالو بوډا مرګ نږدې نی، او دغه ځوانۍ کې چې دی نو د ده امیدونه لا ډېر دي، باوجود د دې امیدونو دی راولګي دا مال د الله په لار کې لګوي، نو د اوچته صدقه ده. ولا تمهل، د حدیث مې دې دپاره ووایي، یعنې د نیک کار به لیټ کې نه. ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم، او د صدقې ورکول د الله په لار کې دا مال لګول مه لیټ کوه، داسې نه چې ته په دې انتظار یې چې دا سا به بیمارۍ ته راورسي. خبره ما دا شروع کړې چې را بعض خلک صرف پیسې جمع کوي په دنیا پورې نښته نښته او بیا مړ شو. اوس دا سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په انتظار دی تر دې چې سا یې کوم ځای ته راورسېده مرۍ ته. قلت لفلان كذا ولفلان كذا، نو بیا ته دغه ټیم کې وې پلاني له به پکې دومره ورکوي او پلاني له به پکې دومره ورکوي. وقد کان لفلان، پیغمبر وایي ستا وینا ته ضرورت نشته، هغه خو هسې هم دغه پلاني دی، ته خو دنیا نه تلو والی، اوس ته دا وضاحتونه ورکوې. پلاني له پکې دومره ورکوي او پلاني له دومره. وقد کان لفلان، هغه د پلاني دی، که ته غواړې او که نه غواړې، او که دا پوزه په خاورو کې راکاږي که نه، او ککړی کې دا د دې پلاني دی، ستا خو څه نشتي، تا خو صرف را جمع کړه، ځان دې پسې دومره خراب کړو چې د الله دین دې پکې هم پرېښودو. اوس ته دا قصې پرېږده، ته د دې دنیا نه صرف رخصت شه، تقسیم یې موږ ته پرېږده. بیغمه شه له تقسیم نه، داسې به یې له تقسیم کو چې هغه لسان حالهم، کوم چې مړي خپلوان د هغوی که به ژبه نه وي خو د حال نه ښکاري، وایي ته صرف مړ شه، موږ به درله داسې تقسیم کو چې یاد به ساتي د تاریخ.
بعض واقعات موږ ته راغلي موږ اورېدلي پلار یې په کټ کې پروت دی خلک د جنازې په انتظار کې دي او کور کې جګړه روانه ده چې دغه ځمکې دا پلانۍ برخه د ده رسي او که د ده رسي ظالمانو دا سړی خو اول ورسوي دی کندې ته به وځئ دی قبر له بیا به ګورو دا هغه سړی دی چې د جمع کول ښه اوس د ده د جنازې غم د بچو سره نشته چې دی وباسي او خښې کېږي بیا جګړې کوئ نه قصه د اول نه روانه بلکې چې کله موږ ته پکې داسې واقعه هم راغلې ده چې وی سړی بیمار شو او داسې بیمار شو چې ډاکټرانو د هسپتال نه چوټي کړو هلته زموږ ملکونو کې اکثر د ډاکټران سړی چوټي کوي حالانکې دلته دا ښه نظام دی او دا د داسې علماو فتوا هم ورکړې ده چې ډاکټر ته دا ګنجایش نشتی چې د یو مریض داسې چوټي کړي چې ته نه ښه کېږي د خپل کوشش کوي مرګ ژوند د الله په لاس کې هلته سړي ته مخامخ وایي به دکې څه نشتې وړی دغې شانې وله بچو ته وایي دکې څه نشتې دی یو څو ورځې ژوند دی کور ته بوځي خوشحاله ژوند ورسره تېر کړي یو څو ورځې ژوند دی خوشحاله ورسره تېر کړي چې کور ته رالو جاښه سټاټه شوه چې دا ځمکه د چا ده او دا پټی د چا دی لکه دا سړی به یو څو ورځو کې ډاکټرانو اصولو مطابق دی مري ښکلی ژوند ورسره تېر کړي یو څو لمحې نه نه اوس غم دا دی سړی خو هسې مري د ده نه اوس دستخط یې اخیسته غواړي د ده نه ګوتې لګول غواړي ته باندې څه کوو دا خو یو سلیپر دی بیا به قبر ته کوز کړو یو لرګی دی قبر ته به کوز کړو او دغه شاني روایلو قبر ته کوز کړو روټیني یو میخه پیاله لکي او بیا قیسه ګرمه شي پیغمبر وایي وقد کان لفلان دا مال خو و د پلاني نو ته څنګه لګیایي چې دا اوس د پلاني او پلاني چې سا دې مرۍ ته راورسېدې شروع دې وکړه مزه خو یې دا کوله چې ستا په بدن کې وه ته روغ وې ته د ژوند امید دې ساتو د غریبۍ نه یېرېدې او د الله په لار کې دې مال لګولی مزه دا کوي مزه دا کوي لکه ګوره یو سړی دی او دا موږ حدیث کې ذکر کړی و حدیث کې هم داسې راغلي اوس یو سړی دی د هغه سره 2 روپۍ دي او یو سړي سره 1 لاک روپۍ دي دی یو لاک روپۍ د الله په لار کې ورکړي دی بل 1 روپۍ ورکړي حدیث کې راځي دا یوه په 1 لاک باندې زوروره ده ولې ځکه چې 1 لاک هغه د لکاو نه راویستي دي د کروړاو نه او ده دا 1 روپۍ ورکړې ده باقي ورسره صرف یوه ده بله نشتي دی د غریبۍ نه یېرېږي په باندې خو یېره نشتي که نه په هغه یېره شتي نشته د صدقه زوروره ده نو الغرض مقصد زما د خبرې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو دې 2 خبرو ته ګورئ په انتظار یې کړئ دا 2 خبرې کومې دي کومې چې ما ذکر کړ یو څو خو پکې ذکر کوي بیماری غریبی مرګ قیامت دجال بوډاواله او مالداری 2 قسمه خبرې شو بیا به څوک وایي قیامت شو بارک الله فیک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ښه عملي کړې ده چې هغه به په نیکیانو کې څنګه تادي کوله زه دله صرف یو مثال ته در کوم بس یو حدیث کې راځي عقبه رضی الله عنه امام احمد امام بخاري دا حدیث راوړی دی وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وم او په مدینه کې په مسجد نبوي کې ما په هغه پسې شاته د مازدیګرې لمونځ وکړو چې کله سلام وګرځو نو ډېر په تادۍ کې پاڅېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خلکو په دې سټونو باندې واوړېدو او د خپلو بیبیانو هغه کوټو ته لاړ ففزع الناس من سرعته خلک حیران شو چې یاره پیغمبر او دومره تهدي دا خو چېرته نه ده کړي داسې چې څه چللی ګورئ دا خو یعنې اسکار یې ونه وي او سلام ګرځول او بیا دومره تهدي چې د خلکو په سټونو باندې واوړېد لاړو ووتو یعنې دغه سوچ کوو چې ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی تو خلک حیران ناست هغه به پوه شو چې وی تاسو که څه تعجب وکړو زما په دې کار هغوی او یا رسول الله خیر خو دی وی خیر دی مسله دا چې ذکرت شیئا من تبر عندنا
کور کې را سره سونه پرته و هغه راته لمانځه کې رایاده شوه فکرهت ان یحبسني فامرت بقسمته نو دا مې نه وه خوښه چې دا را سره دقه شان پاتې شي نو د تادي مې دې دپاره وکړه چې لاړ شم او تقسیم یې کړم نو په منډه ورغلم چې تقسیم مې کړه چې د پلاني دومره او د پلاني دومره او پلاني دومره یعنې ګوره دومره انتظار نه کوي چې څه وکړي اسکار وکړي نیکیانو کې تادي دې ته وایي دومره انتظار نه کوي چې دا ملګري پاسي لږه ګڼه کمه شي لار کولاو شي نه نیکیانو کې دومره انتظار هم څوک نه کوي چې یو څو سیکنډه بعد به وکړم اوس پیغمبر دا هم ویلی شو چې زه به اسکار وکړم بیا به لاړ شم خو دلته څه مشکل جوړېدی شو کیدای شي مرګ راغلی کیدای شي مرګ او کیدای شي د پیغمبر نه بیا هېر شوی نو کیدای شي که خو ډېرې خبرې دي علاج اوس څه دی چې دا کیدای شي پکې رانه شي سمدستي وکړه او لا چې به وي سبا خو 40 ګنټې بعد الله اکبر یعنې 40 ګنټې او په 40 ګنټو کې څو منټه دي او څو سیکنډې دي دا به ته موږ له لیکل لا کې چې ته به او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سخاوت ته وګوره الله اکبر ډایرکټ پاسې ولاړو تقسیم یې او په دې باندې بیبیانې هم عادت وي ځکه چې ښځې چې د څنګه سړي سره ژوند تیر کړي اکثر د هغه په لاره کې عائشہ رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد مال وله راغی نو هغې په هغه ټیم مازدیګر ټیم او هغه مال یې تقسیم کو خلک یې راوغوښتو دنیا یې راوغوښته او هغه مال یې تقسیم کو نو بیا ورته په اخره کې چې کله هر څه ختم کړو نو اخره کې ورته یوه خادمه ورسره وه یا یو وینځه ورسره وه هغې ورته ام المؤمنین نو دومره څه خو به دې پرېښودي چې تا له بې روژه ماتې اخیستی وي ستا خو نن روژه ده هغې ویل ښه نو ما ته دې مخکې ولیدې ما نه خو هېر وي نو دومره څه به دې پرېښودي وي چې موږ به روژه ماتې اخیستی دا د کوم انسان چې دا بیبیانې دي هغه یو دریاب او ځکه یو شاعر ویاسي یو کړه دوله ته ووایم او دا خو اوږده شاعري ده وی تراه اذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله وی چې کله پسې ته ورغلی وې که ته پسې ورغلی وې نو همیشه به دې لیدلی وې چې مخ به یې پړقېدو لکه ته چې وله ورکې هغه څه چې دې ته الي قانون دا دی څوک چې څه الي خوشحاله کم وي ډېر کم چې الي خو دلته خبره داسې ده چې پیغمبر دومره خوشحاله دی ته به دا محسوسې لکه چې زه دې پیغمبر له څه ورکوم او بیا وی تعود بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله وی دا کولاو لاس باندې عادت شوی په پراخه لاس عادت شوی کولاو لاس کې دیسي دا خو اصل کې کنایت د دې دی پلاني لاس پراخه دی نه خرچه ډېره کوي نو لاس د هغه داسې کولاو و داسې پراخه و که چېرته دې لاس ته یې ویلی وی چې رابند شي نو دا ګوتې چې دی د ګوتو د هغه خبره نه منله دا نه رابندېدي داسې دا لاس عادت کړی ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله او که په دې ورغوي کې د سا نه علاوه بل څه نه وی که نه او چا ترې غوښتلی وی نو دقه سا به یې وله ورکړی دا د هغه سخاوت هسې دا خبره مې دې پورې وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه ښه دا ټولو پیغمبرانو دا طریقه ده موسی علیه السلام الله ورسره نیټه کېښوده کوی تور باندې د ملاقات هغه د وخت نه مخکې لاړ نیټه چې کومه یې ښودی شوې ده هغې کې لا وخت شتي او موسی علیه السلام مخکې راغی الله ورته ویل موسی ته خو مخکې رالې ورته وی وعجلت إلیک ربي لترضا یا الله تعدي مې وکړه ستا طرف ته چې ته رانه راضي شي نیکیانو کې خلک تعدي کوي چې الله راضي شي دا نه کې چې سبا او بل سبا به کوو ها اوس دا یاده کوي د نیکیانو کې تعدي کول
د دومره اوچت عمل دی، د دې ډېره ښایسته میوه ده. لکه د ټول نه اوچته میوه یې دا ده چې کم سړی په نیکیانو کې تادي کوي، دا دلیل دی د ده په ښایسته ایمان باندې. ځکه چې ایمان چې ګډوډي کېدی نه شي چې دی په نیکیانو کې تادي وکړي، کېدی شي؟ نه شي کېدی. نیکیانو کې تادي هغه سړی کوي چې ایمان یې صحیح، ایمان یې مضبوط وي، ایمان یې ښایسته وي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اشعریینو صفت کړی ده، د یمن خلکو، او ابو موسی الاشعری رضی الله عنه دا هم د دغه قوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی، وی دا اشعریین چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا عجیبه خلک دي، د دوی دا صفت په څه کې ګوره، صفت ولا په دې کې چې دوی په نیکیانو کې ډېر مخکې کېږي، او دا لایق د دې چې دوی صفت وشي. وی کله چې دوی یو غزا له وځي، د اشعریین اصل دا د یمن خلک دي، دوی چې کله غزا له وځي او په دې غزا کې په دوی باندې لوږه راشي، یا دوی په خپلو علاقو کې په مدینه کې او په دوی باندې په بچو باندې لوږه راشي، نو دوی څه چل کوي؟ څه چې د دوی سره دي دا ټول په یو کپړه کې راجمع کوي، څه چې ورسره دي هغه ټول په یو کپړه کې راجمع کوي او بیا یې ټول برابر تقسیموي. دا کار ګوره ډېر ګران کار دی، که نه آسان دی؟ آسان دی؟ ما که آسان وایي کېدای شي تاسو ته کړی، ډېر ګران کار دی. یعنې په ټولو باندې غریبي راله، اوس به راوباسي ټول هغه څه چې ورسره دي، ټول به یې راوباسي. کېدای شي چا سره ډېري، کېدای شي چا سره لږي، او کېدای شي چا سره بالکل نه. دا چې ټول جمع کړو، اوس به څه کوې؟ اوس به دا ټولو باندې یو شان تقسیموي. د چا سره چې ډېر و د هغه کم شو که نه، او د چا سره چې نه و د هغه سره شو، او د چا هغه چې لږ و هغه ډېر شو. دا د دوی طریقه وه. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فهم مني وانا منهم، دوی زمانه دي او زه د دوی نه یم. دا صفت یې وله په دې وکړو چې دا هغه خلک دي چې په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کېږي، ځکه وله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت وکړو. دغه شان کم سړی چې په نیکیانو کې د یو بل نه مخکې کېږي یا نیکیانو کې کوشش کوي چې مخکې شي، دلیل دی په دې باندې چې الله د دې سړي سره محبت کوي. دلیل د څه دی؟ چې الله د دې سړي سره محبت کوي. او انشاءالله تاسو ټول به دا غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي. که دا غواړئ چې الله تاسو سره محبت وکړي، نو په نیکیانو کولو کې به تادي کوئ. او ځکه الله سبحانه وتعالی سورة الانبیاء کې دا خبره ذکر کړې ده، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الله وی ما دا پیغمبران چې دا امامان ګرځولي او خلکو ته به یې نیغه لار ښووه زموږ په اجازت سره. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. الله وی ما هغوی ته ویلو چې د نیکیانو دا کارونه به کوئ. رب العالمین دا خوښوي چې څه تا ته ویلي هغه ته وکړي. نو چې کله ته د الله هغه ومنې او هغه څه دې وکړو څه چې درته الله وایي نو هغه به تا سره محبت کوي. او زه درته دا د زړه نه ووایم، د ځان نه د خیر چابیانې جوړې کوي، د خیر چابیانې د ځان نه جوړې کوي، او د شر ټالې د ځان نه جوړې کوي. شر ټاله کوي، خیر کوله وایي. دا کله کېدی شي؟ دا څنګه کېدی شي؟ د خیر چابي به د ځان نه څنګه جوړوي؟ هر خیر ته مخکې کېږي، او شر ټاله صرف به د ځان ساتي. ټاله څه ته وایي؟ نو بندول څه ته وایي؟ د شر بندول صرف په د شر نه ځان لرې ساتي، ټاله دې ته وایي. جرړه ختمه که کېدی شي، بل نور خلق به ترې ساتي. بارک الله فیک. نور خلق به هم د دې شر نه لرې ساتي، ځان خو به ترې لرې ساتي. ځکه حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام ابن ماجه راوړی دی، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر. په خلکو کې بعض هغه خلک دي چې د خیر چابیانې او کنجیانې دي، د شر دپاره ټالي دي.
وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، او بعض په خلکو کې هغه دي چې چابیانې د شر دي او د خیر دپاره ټالي دي. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، نو د هغه دپاره زیرې د جنت او د خوشحالیانو دی چې د چا په لاس کې الله د خیر کنجیانې او چابیانې ایښودي. چابیانې د خیر دا نه تعالی به چابیانې درکوي الله، هر خیر ته مخکې کېده د چابي د خیر ده. وویل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه، او تباهي د هغه سړي دپاره چې الله د ده په لاس کې د شر چابیانې ور اچولې او دی د خیر دپاره ټالي. د شر په هر کار کې د سره نه یغځي. راځي که نه چې ځو پلاني ځي ته هلته د ګناه کار کېږي، زه چې ځو. راځي چې ځو دی بازار ته لږ چکر به وسا بازار زه چې ځو. او راځي چې ځو هلته پلانې کار زه چې ځو. راځي دا به وګورو دغه به وګورو، راځي چې ګورو. راځي هلته به دا وخورو دغه به وخورو، به ناروا زه چې ځو خورو. روان دی د سره، مخکې د سره کښېني په ګاډي کې. خو چې د خیر ورته ووایې، د عبادت ورته ووایې، نو د ده عذرونه نه ختمېدونکي عذرونه هغه جدا ده جدا ده، یو هغه د دې د لاسه یو بس د دې د لاسه تلی به وایې مزه ډېره کوي ارمان او ته به وایې چې دا مخامخ سړی ماشوم دی په خبره باندې نه پوهېږي. ما سره چې کله څوک میلاو شي زه تپوس وکړم د دیندارۍ یا د دین د زده کولو درسونو ته راتلو خبره شو، زه ته قصه مه کوه، دا قصه مه کوه، زه په هر څه پوهېږم، زه ماشوم نه یم. خو لنډ داسې وایه چې دا زما کوتاهي ده، دا نقصان دی په ما کې چې داسې شوی ده، او بیا به یې نه کوم. یو شر دا دی چې نیک کار کینه، نو بل شر دا دی چې د هغې دپاره بیا پالتو عذرونه هم لټوي. نو دوه مصیبته دې را جمع کړو که نه. یو مصیبت خو دا و چې نیکیانې نه کې، نو بل مصیبت دې دا دی د نیکیانو د نه کولو دپاره سپک او بېهوده عذرونه. یو خو یو عذر د کاري، لکه زمونږ دا ورور چې مړ له الله دې وبخي عذر دی، درس به بیا راځي بیا نه راځي. یو عذر باره کې به څه خیال دی؟ قبول دی؟ الله ته قبول دی؟ الله ته هم قبول دی او موږ ته هم قبول دی. نه راځي او دنیا نه تللی دی، الله دې وبخي. او اوس دا چې هغه به دا سټ تاوي راته وزو ته قصه مه کوه. لنډ داسې وایه چې دا مې کوتاهي ده، دا رانه ګناه وشوه، دا رانه غلطي وشوه، بیا به یې نه کوو. اله انسان ځان د خپل ځان اصلاح کوي چې کله ځان ته د کمي نسبت کوي، او چې د ځان له عذرونه کتو که نه، نو پاتې به شي په دقه قصه کې. ښه، کوم سړی چې نیکیانو ته مخکې کېږي، درېیمه فایده، کوم سړی چې نیکیانو ته مخکې کېږي رب العالمین د ده سختې ختموي او د ده عیبونه پټوي. لکه زه به تاسو له هسې یو مثال درکړم، په دې مثالونه ډېر زیات دي، خو زه به بېله مثال دوه درکړم چې دا خبره واضحه شي. یو حدیث کې داسې راځي، ابو هریره رضی الله عنه راوړی دی، امام ابو داود، امام ترمذي. ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام ابو داود، امام ترمذي راوړی. لکه اوس یو سړی دی کوشش کوي نیکۍ طرف ته، نیکیانو کې دام ده چې ته د یو مسلمان سره مرسته وکړي، یو مسلمان باندې پرده راواچوې، یو مسلمان سره منډه و، دا هم نیکي ده. ته دې ته مخکې کېږي، تا ته څه میلاویږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. چا چې د یو مسلمان نه د دنیا په سختو کې یو سخته لرې کړه، رب العالمین به د نه د آخرت په سختو کې یو سخته لرې کړي. اوس که ته دې کار ته مخکې شي دې نیکۍ ته چې زه یې کومه په ما شوه. لکه مثال درکړم، یو سړی دی بیمار دی، ستا انډیوال دی، ستا کلیوال دی، ستا ملګری، ستا خپل دی، او داسې وویلی شو چې یاره هغه پلانې بیمار دی یاره، او په هغه باندې یو زر ریاله لګي، او تا وایي په ما شوي، بس زه به یې ورکړم، بل چا ته مه ووایه. دا معمولي کار نه دی، د دې په بدل کې الله تعالی د آخرت سختي لرې کوي. ښه، نو بعض چې کله دا واوري د نیکۍ دا موقع راله، صحیح ده، زه بیا تا ته ووایم زه صحیح، او بیا کې خبره لاړه. څومره په اسانه د یو موقع لاس ته راغلی و چې د آخرت سختي ترې لرې شي، هغه موقع ضایع کړه. ښه، واوره،
والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. او الله د بنده په مرسته کې لګي تر څو چې بنده د بنده په مرسته کې لګي. الله د بنده په مرسته کې لګي تر څو چې بنده د بنده په مرسته کې لګي. او دا احساس نن سبا ډېر کم شوی دی. زه خو چې صحیح نم ډېر کم شوی دی. د هغه وخته پورې ما او تا د ایمان اوچتې مرتبې ته نشو رسېدی که نه چې څو پورې د بیمار بیماري ما او تا نه محسوسه کړې، د غریب غریبي ما او تا نه محسوسه کړې، د بېروزګاره بېروزګاري ما او تا نه محسوسه کړې، چې بچا باندې درد او تکلیف وي، د درد او تکلیف ما او تا نه محسوس کړی که نه، ما او تا د ایمان اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشو رسېدی. او پاتې لا دا محسوسول پرېږده چې کله خونه لي د بل د درد او د تکلیف نه دي مسلمان مبارک دې څه خیال دی؟ لکه هغه پلانې یاره غریب دی او کارماري نشته، دی خوشحاله دی چې کارماري نشته، په پلانې قرضې ډېرې دي، نو زړه کې خوشحاله دی، مخامخ څه نه بیمار دی. زه ښه دی چې بیمار دی، مزدوري ډېره نشي کولی، ما ته په پیسو کې نه رارسي. هغه قیصه ده. دا مسلې موږ کې څه د لاسه راغلي دي؟ د دنیا د مقابلو د لاسه. ټول سوچ دا دی که اوس دا سړی روغ رمټ شو نو دی خو جو راټولوي په بیلچه باندې، او زه به څه شم؟ زه به پاتې شم. دا بېهوده سوچونه به دی کې. الله یې ساتي عمر له دقه ذلیله خوار نهر وږې تږې، الله یې ساتي دغه ټول عمر له په ډېر څه کې دی د نهر به ګرځي. او ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح الجامع کې دا روایت دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه، صدقة السر تطفئ غضب الرب. پټې صدقې د الله غضب ختموي. وصلة الرحم تزيد في العمر، او خپلولي ساتل عمر زیاتوي. وفعل المعروف يقي مصارع السوء، او نیکیانې کول او نیک کارونه کول د مصیبتونو نه انسان بچ کوي. کم سړی چې نیکیانو ته مخکې کېږي الله یې د مصیبتونو نه بچ کوي. الله یې د زنکدن په وخت کې کلمه نصیب کوي. ځکه یو روایت کې راځي وتدفع عن میتة السوء، چې یو سړی صدقې ډېرې ورکوي د آخره خاتمه الله په ایمان کوي، د ورانې خاتمې نه الله ساتي. دغه شان ګوره کم خلک چې نیکیانو ته مخکې کېږي رب العالمین د دوی دعاګانې قبلوي. دا خو به تاسو غواړئ چې الله ستاسو دعاګانې قبولې کړي. غواړئ که نه غواړئ؟ نو چې غواړئ نو بیا دا یاده که چې نیکیانو کې تاجي کوه رب العالمین ستا دعاګانې قبلوي. سورة الانبیاء الله پکې د لوط علیه السلام خبره کړې ده، د هغې نه مخکې د ابراهیم علیه السلام د نورو پیغمبرانو هم ده، خو لوط علیه السلام بیا ورپسې نوح علیه السلام، سلیمان او داود علیهم السلام، ایوب علیه السلام، اسماعیل، الیسع، ذوالکفل، یونس علیه السلام، او بیا زکریا او د هغه بیبي او یحیی علیهم السلام. دې ټولو ذکر یې کړی او د دې ټولو هغه فریاد الله ذکر کړی دی کوم چې دوی الله ته کړی. الله څه وایي؟ هر ځای کې الله وایي فاستجبنا له. موږ وایي د نوح علیه السلام خبره مو اورېدلې وه، د ایوب علیه السلام موږ اورېدلې وه، د یونس علیه السلام هم، د زکریا علیه السلام هم، د دې ټولو دعاګانې الله قبولې کړي دي. یا الله ولې غوږ ورته کېږده إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله وی دا ټول چې د یو بل نه به مخکې کېدو په نیکیانو کې، د دې داسې الله د هغوی دعاګانې قبولې کړي. او که ته دا غواړې چې دعاګانې دې قبولې شي نیکیانو ته مخکې کېږه. یو اسرائیلي روایت کې داسې راځي، تاریخ کې ذکر دی چې یو پیر په دې بني اسرائیلو باندې قحط راغی او سم قحط راغی. داسې قحط پرې راغی چې یعنې ډېر زیات یې خراب کړي. نو یو سړی په دې بني اسرائیلو کې تېرېدو، یو غر یې ولیدو، غر د شګو د کاڼو نه جوړ شوی غر و، او د ده په لاس کې څه نه و چې غریبانو له څه ورکړي. یعنې ګوره نیکیانو ته مخکې کېده او کول د هغې خو ځان له اجر دی. دلته اوس دې قصې ته غوږ کېدوي، د ده په لاس کې څه نه و چې د غریبانانو له ورکړي، او لوږه څومره زیاته شوې ده.
بارانونه نه ورېږي، فصلونه خراب شوي. وی الله ته یې لاس اوچت کړو چې یا رب وعزتک وجلالک، یا الله وی ستا په عزت مې دې قسمي که چېرته دا غر خوراک وی که نه خوراک وی، نو ما به دا ټول تقسیم کړی وی ستا په دې بندګانو کې ستا د راضي کولو دپاره. وی الله موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې یا موسی بلغ عبدنا، ای موسی زمونږ هغه بنده ته ووایه چې موږ د هغه صدقه قبوله کړې ده. زمونږ هغه بنده ته ووایه چې موږ د هغه صدقه قبوله کړې ده، چې هغه رښتینی و. یو خو دا نن سبا قیسې دي، یاره وایي چې داسې مال د سړی که نه یو ښایسته دوه چته جومات جوړ کړي یو سره، دا نه چې نه یو سره، او کله نه یو بیا راشي چې راشي به موږ ته ځان له مسلې دا خو موږ ځان له لیږو که نه. هغه یو سړي وي چې وایي زوی چېرته د برې نه راولېدلی وي چې زه به سقی حلالو که دی روغ، د سقي نه وایي قیسه چرګ ته راورسېد، د چرګ نه بیا وي قیسه انډې ته ورسېد او هګۍ ته ورسېد. نه نه بعض د الله سره هم دا قیسه کوي، یاره دا به وکړم او دا چې کله حالات دغه شي برابر شي نو بیا یو کله یو خبره کوي او کله بله کوي. وی الله موسی علیه السلام ته ووایي چې دې بنده زمونږ ته ووایه چې موږ د ده صدقه قبوله کړې ده. سم خیال دی چې یو سړی دا نیک عمل وکړي، دا خو لا د ده هغه نیک عمل ته اراده ده، نیت یې دی، خالص نیت یې، او د نیت تلاسه الله سبحانه وتعالی دله دومره څه ورکړو. نو که د دنیا او د آخرت خوشحالي غواړئ نو څه کوئ؟ نیکیانو کې تادي کوئ. د دنیا او د آخرت خیر به راته میلاویږي، دنیا به راته میلاو شي، آخرت به راته میلاویږي. هسې ګوره صحابه کرامو ته چې هر کار ته مخکې کېدو، یو حدیث امام مسلم راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو نه تپوس کوي تاسو کې نن د چا روژه ده؟ ابو بکر صدیق وایي انا، زما روژه ده. نو په تاسو کې نن د جنازې سره څوک تللی چې مسلمان د جنازې سره؟ وی هغه وی رسول الله زه تللی یم. وی په تاسو کې نن چا غریب له خوراک ورکړی دی؟ وی یا رسول الله انا. ابو بکر وی ما کړی. نو تاسو کې نن څوک د بیمار پرسۍ ته تللی دی؟ چا بیمار؟ وی یا رسول الله زه تللی یم. الله اکبر، دا یو سړی دغه په یو ورځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابو بکر نو واوره دا کارونه چې په چا کې م الله را جمع کړي دخل الجنه دی جنت ته ځي. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دا صحیح بخاري سے مسلم کی روایت دی چې څوک مونځ والی هغه ته به د جنت د هغه دروازې نه آواز کېږي چې هغې ته باب الصلاة ویلی کېږي، مانځه والا دروازه، جهاد والا باب الجهاد، صدقې والا باب الصدقه، روجې والا باب الریان. یعنی کم عمل چې چا ډېر کړی دی په هغه دروازه به ورته د جنت آواز کېږي. ابو بکر صدیق پاسېد، یا رسول الله دا خو صحیح ده چې آواز به کېږي د هرې دروازې نه هغه چاته چې کوم عمل یې ډېر کړی، خو داسې څوک شتي فهل یدعى احد من هذه الابواب كلها، داسې څوک شتي چې د ټولو دروازو نه به ورته آواز کېږي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم داسې شتي، او ابو بکر ته په هغوی کې. ولې؟ دعاګانې غوښتې؟ هر کار ته مخکې شوی دی. ابو بکر یو کار پرېښودی نه دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو کار پرېښودی نه دی چې ده ته هغه دروازه آواز نه کوي. ته خو په هر کار کې برخه اخیستې ده. نو د مؤمن شان دا دی چې دی هر کار ته مخکې کېږي. او دا درته ووایم په آخره کې چې نیک عمل دې ته نه وایي چې صرف مونځ دی، زکات دی، حج دی او روجې دي. یعنی د عامو خلکو ذهن کې دا دي چې د سبا نه به مانځه له زور ورکړم او زکات له او روجو له او حج. نه، دا دي او د دې سره زه دا نه یم چې نیک عمل نه، دا دي او د دې سره د بیمار تپوس کول، تادي کوه په دې کې، د ګاونډي سره ښه کول په دې کې تادي کوه، د قرآن تلاوت په دې کې تادي، د هغې یادول په دې کې تادي، فقیرانو مسکینانو سره مرستې کول په دې کې تادي، د الله په لار کې مال لګول په دې کې تادي کول، یو چا سره ظلم کېږي د هغه تپوس کول په دې کې تادي، د خپلو بچو له دیني تربیت ورکول دا عبادت دی په دې کې تادي کول، جومات جوړول آبادول
دا نیک عمل دی په دې کې تادي کول او بیا علم ازده کول دا هم عبادت که نه دا هم عبادت نو دې کې څه کول دې کې تادي کول دا ټول نیک اعمال دي صرف دا نه چې یوازې مونځ دی او اذکار دي زه به دې ته کښېنم هر قسم خیر چې د مخې ته راځي په هغې کې تادي کوه او کوشش او محنت کوه چې دا کار وشي الله سبحانه وتعالی دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له طاقت راکړي چې په نیکیانو کې تادي وکړو او الله سبحانه وتعالی دې زموږ دا کم ملګری د درس چې وفات شوی دی رب العالمین دې په هغه باندې د رحمتونو باران راوورئ او الله سبحانه وتعالی دې هغه سره حساب کتاب اسان کړي او الله دې هغه ته عملنامه په ښه لاس باندې ورکړي او الله دې د هغه حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې د هغه بچو ته صبر ورکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې دین سره د مرګ پورې تړلي وساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنك